د فرمټ په نوم باندې د دې علاقې د خلکو سره ډېر لوی ظلم کوي چې بس شیډول به جاري شي چې فرمټ ته او مسلسل فرمټ یو د هغې په وجه باندې دا هم ډېر لوی ظلم دی او موږ دا مطالبه کوو چې د شیډول مطابق یو لوډ شیډینګ د ضرورت مطابق چې په 24 غنټو کې غنټه نیمه غنټه چې د هغې د مخکې نه اعلان وشي عوامو ته چې د دې وخت نه د دې وخته پورې به بجلي نه وي نو هغه به بیا عوام برداشت کوي او د هغې سره به خلک خپل کارونه برابروي او خپل ایډجسټمنټ به کوي. به هر حال ګورنمنټ چې کوم د اعلان کړی دی د دې 15 ورځو دپاره نو موږ هم په ډسټرکټ کې خپل کم زمونږ ډسټرکټ کیبینټ چې کوم دی په هغې کې موږ ملګرو سره خبره وکړله نو موږ د حکومت سره دا 15 ورځې چې کوم دی دا سکولونه بندول موږ دا منلي دي خو که فرض که حکومت دا ایکسټینډ کولو نو په هغې باندې به بیا زمونږ ډسټرکټ کم کمیټي چې کوم دا زموږ کیبینټ چې کوم دی هغه به بیا کینو به فردر په هغې باندې به بیا زموږ خپل ډیسیژن وي چې فارم سروس سنټر لا چې صوبایي حکومت څومره زري مشین بیا اخیستې ده په هغې کې د لو دپاره د غنمو د لو دپاره چې کوم مشینانو نو زه دا په یقین څه خبره کوم په ټولو صوبه کې زموږ تنظیم دی په ټولو صوبه کې موږ ګرځو په یو فارم سنټر نه زمیندار ته د لو دپاره هغه مشین نه دی مهیا شوی او د هغې مین وجه دا وه چې د هغې کوالټي ډېره زیاته خراب هغوی زمیندار ته ورکولی نه شو چې نه زمونږ لیوي خوښه ده او نه زمونږ پولیس خوښ دي زمونږ فوج خوښ دی. مونږ په ضلع ملکنډ کې چې کوم صورتحال دی د هغې متعلق مختصر خبره کوو چې د حکومت اولنۍ ذمهداري دا ده چې هغه به عوامو ته امن و امان ورکوي او چې کوم حکومت امن نشي ورکولی نو هغې ته بیا په عوامو باندې د حکومت حق نه دی حاصل. په دې فرض پوره کولو کې زمونږ موجوده حکومت دا مکمل طور باندې ناکام دی ځکه چې دې علاقه کې نه د چا جان محفوظ دی نه د چا مال محفوظ دی او نه د چا عزت محفوظ دی. څو ورځې مخکې په دې علاقه کې په ګانو کې او په نیر کې ډېرې بند لاشونه میلاو شو چې دې وخته پورې د هغې هېڅ پته ونه لګېده چې دا په څه بنیاد باندې قتل شوي ولې قتل شوي او زمونږ په دې څښاکوټ درګۍ کې دا لاشونه میلاویږي. په دې درګۍ خواوشا علاقو کې د څو ورځې مخکې قتلونه وشو تر اوسه پورې په هغې کې د قاتلانو د ګرفتارۍ او یا هغه مظلوم خاندانونو ته د انصاف ورکولو هېڅ قسم پته ونه لګېده حکومت په دې کې ناکامه شو. اطلاعات دي بېګاه هم اطلاع راغلې ده چې ځای په ځای باندې خلک د شپې په کورونو باندې ورځي او غلاګانې کوي. بله ورځ د څښاکوټ خاص ګلو شا طرف ته د شپې په ټیم کې د یو کس نه پیسې اخیستی شوي دي د هغه نه موبایل اخیستی شوی دی او عام خلک چې دی نو هغه ډېر زیات ځان غیر محفوظ محسوسوي چې دلته د حفاظت څوک نشته. د دې نه علاوه په دې علاقه کې د ګاډو تختولو دا دنده یو ځل بیا شروع شوې ده چې اطلاعات راځي د هغې متعلق نو دا لومبی فرض چې د حکومت کم دی چې هغه عوامو ته امن ورکول دي په
په دې کې زمونږ انتظامیه، زمونږ صوبایي حکومت او زمونږ موجوده چې کم قیادت دی هغه مکمل ناکامه دی. مونږ دا درخواست کوو چې حکومت دې په دې باندې سنجیده غور وکړي او د خپل دې فرض پوره کولو طرف ته متوجه شي چې دا د عوامو لومبی حق دی او دا د حکومت لومبی او بنیادي فرض دی. په دې علاقه کې ډسټرک ملکڼ کې منشیات په ډېر لوی پیمانه باندې د هغې کاروبار کېږي او د منشیات فروشۍ او بازار ګرم دی. د ساکوټ د کسټم نه واله د تاڼې د جلاله پورې او د لنډاکي پورې دا ټوله ضلع کې داسې ځای نشته چې هلته د منشیات فروشۍ شکایت خلک نه کوي. دا منشیات فروشي چې څوک هم کوي په کم ځای کې هم کوي او دا د دې عوامو سره ډېره لویه دشمني ده او دا ډېره لویه دهشتګردي ده. په د ټوپک په ذریعه باندې به معاشرې ته دومره نقصان ونه شي څومره چې د منشیات فروشۍ په ذریعه باندې کېږي. دلته آیس، چرس، پوډر او ټرې او په مختلفو نومونو باندې په ډېره لویه پیمانه باندې منشیات دي او مونږ بار بار د انتظامیې نه مطالبه کړې ده او مونږ بار بار په مختلفو فورمز کې دا خبره اوچته کړې ده چې منشیات فروشي دا یو ډېر لوی خطرناک ناسور دی. د ټولې علاقې لپاره پکار دا دی چې حکومت بالفور د دې علاقې نه منشیات فروشي ختمه کړي او چې کوم خلک په دې کې انوال دي، که هغه په انتظامیه کې افسران دي، که د لیوي اهل کار دي، که سیاسي خلک دي، که علاقایي مشران دي او هغې سپورټ کوي، سفارش یې کوي، مونږ د جماعت اسلامي د طرف نه دا مکمل یقین دهاني ورکوو چې مونږ په جماعت اسلامي کې الحمدلله هېڅوک داسې نشته چې هغه د منشیات فروشو حمایت او یا سپورټ وکړي. په هره سیاسي پارټۍ کې چې کم خلک دی او هغې سپورټ کوي پکار ده چې هغه بې نقاب شي، ښکاره شي او د دې علاقې نه د منشیات فروشۍ او د منشیاتو خاتمه وشي. زمونږ د دې علاقې یو ډېره اهم مسله هغه د بجلۍ لوډ شیډینګ دی او دا لوډ شیډینګ زمونږ هر کال یې په تېرو حکومتونو کې هم و، په دې موجوده حکومت کې هم دی او د یوې ورځې نه بلې ته د دې لوډ شیډینګ نه خلک زیات پریشانه کېږي. په کار دا وه چې د وخت د تېرېدو سره لوډ شیډینګ کمېدی، ختم شوی وی. اوس په دې ورځو کې زمونږ په دې علاقه کې خلک د لوډ شیډینګ نه ډېر زیات پریشانه دي، سره د دې چې دلته بجلي مونږ پیدا کوو. دا درې واړه بجلیګرې زمونږ په دې علاقه کې دي او مختلف ځایونو کې په فیډرو باندې هم دوی وایي مونږ کار کوو، خو په لوډ شیډینګ کې څه کمی رانغی. د فرمټ په نوم باندې د دې علاقې د خلکو سره ډېر لوی ظلم کوي چې بس شیډول به جاري شي چې فرمټ دی او مسلسل فرمټ یو د هغې په وجه باندې دا هم ډېر لوی ظلم دی او مونږ دا مطالبه کوو چې د شیډول مطابق یو لوډ شیډینګ د ضرورت مطابق چې په 24 ګنټو کې ګنټه نیمه ګنټه چې د هغې د مخکې نه اعلان وشي عوامو ته چې د دې وخت نه د دې وخته پورې به بجلي نه وي، نو هغه به بیا عوام برداشت کوي او د هغې سره به خلک خپل کارونه برابروي او خپل ایډجسټمنټ به کوي. خو دا غیر اعلانیه لوډ شیډینګ د پرمټ په نوم باندې لوډ شیډینګ دا د عوامو سره ظلم دی او مونږ وایو چې دا ظلم دی ختم شي. جماعت اسلامي د دې خلاف اواز اوچتوي. زمونږ په دې ملکڼ کې او خصوصي او دا تقریبا ټول ملک کې دا صورتحال دی چې زمونږ کومه سرکاري ادارې دي نو په هغې کې څوک ذمهداري نه قبلوي او د هغې وجه دا دی چې کومه سر اقتدار پارټي ده په هغې کې د ذمهدار پته نه لګي. د هغې هر یو کس هرې ادارې ته ورځي، بېجا مداخلت کوي، زما دا ډیوټي ده، زما دا کار دی او د هغې د وجې نه دلته کې چې څومره سرکاري ادارې دي نو هغه مفلوج دي. دې وجې نه موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې دا غیر منتخب خلک دا دې په سرکاري ادارو کې سیاسي خلک دا مداخلت ختم کړي، دې لپاره چې دا ادارې خپل کار شروع کړي. موږ دا خبره بار بار کوو چې زموږ په دې ټوله علاقه کې چې دې کې په لکونو آبادي ده، زمونږ دا یو اسپتال دی درګۍ اسپتال او دا متحده مجلس عمل په ګورنمنټ کې اپګریډ شوی. په هغه وخت کې چې په دې کې کم څیزونه وو نو داسې ویلی کېږي چې ډېر څیزونه په هغې کې شوي هم نه دي، مسجد پکې نشته، دا پکې دا ډېر لوی ضرورت دی. د چې کله هم ورشم مانځه ټیمې ماښامې مازدیګري چا یو ځای کې چټایي خوره کړي، چا بل ځای کې جانماز اچولی، د ډاکټران ته هم مشکلي، مریضانو ته هم مشکلي، تیماردارو ته هم مشکلي.
په دې هسپتال کې پکار دا ده چې دوی دا وایي چې دا اوس مونږه اپګریډ کو او مونږه چې دی نو دا دغه ته راوستو کټګري بي ته د دې چې څومره سهولتونه دي او څومره ډاکټران دي کې پکاره چې بالفور دې ته فراهم کړي ځکه چې غریب خلک د دې علاقې د لرې بانډو خلک هغه د هسپتال ته راشي د علاج په طور باندې چې دلته د ټیسټونو سهولت نه وي دلته د ایکس رې سهولت نه وي دلته سي ټي سکین سهولت نه وي دلته کې نور مشینان نه وي نو خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی نو موږ دا مطالبه کوو چې د دې هسپتال تمام ضرورتونه هغه د بالفور پوره کړي جماعت اسلامي د دې علاقې د عوامو دپاره اواز هم اوچتی په میډیا باندې هم لګیا یو او که په دې باندې کار ونه شو نو موږ به بیا دا مشوره کوو چې موږ انشاءالله د دې علاقې د عوامو د حقوقو دپاره او د دې خپلې علاقې دپاره انشاءالله تعالی احتجاج هم کولی شو روډ ته هم راوتلی شو دا ټول زمونږ پیش نظر دي خو د دې میډیا په ذریعه زمونږ امید دی چې حکومت زمونږ دا مطالبات دا د عوامو اواز واوري او په دې 4-5 خبرو باندې بالفور غور وکړي ډېره مهرباني جزاکم الله بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د ټول ناول جاپان حاجي صاحب انتهایی مشکور یم چې دلته کې یو بهترین غونډه یې جوړه کړې ده زموږ ټول ملګري دلته ناست دي او بیا حجازي صاحب دې غونډې له نور خوبصورتي چې ورکړه په د ویډیو میسج په ذریعه باندې د ټولو ملګرو انتهایی مشکور یم نن زما په ذمه باندې چې کوم میسج سکولونو طرف ته ورکول دي چې ګورمنټ تقریبا په دې صوبه کې په 8 اضلاعو کې د سکولونو د بندېدلو اعلان کړی دی نو دا هم یو حقیقت دی چې کرونا په دې اضلاعو کې خدا سیوا ده خو د کرونا تدارک د هغې دپاره ښه اقدامات چې کوم دی حفاظتي اقدامات هغه د ټول نه زیات چې کوم ممکن کیدی شي نو هغه په سکولونو کې کیدی شي ځکه چې په سکولونو کې هغه ډیسپلین هغه پیدا کیدی شي د ماسک په ذریعه د سینیټایزر په ذریعه باندې اول دا هم یو حقیقت دی چې دا بیماری چې کوم ده نو دا د 17 ایج نه بیلو چې کوم ده هغه ماشومان ته هغه په هغه باندې زیات اثر نه کوي ډېر 1/1000 ماشومان هم په هغې کې نه وي او دا ورلډ وایډ دا یو راپورټ دی چې ماشومانو په دې باندې نه دا اثر نه کوي به هر حال حکومت چې کله هم وار کوي نو هغه په ایجوکیشن باندې کوي او دا ډېر زیات د افسوس خبره ده چې د تعلیمي اداره یو ورځ بندېدل او مارکیټ بازار 2 میاشتې بندېدل په 2 میاشتو بندېدو باندې په هغه دکان په هغه مارکیټ باندې دونه اثر نه پرېوځي لکه ماشوم چې یو ورځ هغه سکول نه پاتې شي او هغه سکول ته لاړ نه شي دغه په تعلیم باندې دونه زیات هغه اثر پرېوځي خو حکومت خو بدقسمتي دا ده زمونږ چې عام چوټیانې هم ډېرې زیاتې او د چوټیانو سره چې کوم دی کوسه معمولی آفت راشي زلزله راشي یا سیلاب راشي یا کو بل څه دغه وي نو د ټول نه آسان کار هغه چې کوم دی نو سکولونه بندول دي به هر حال ګورمنټ چې کوم دا اعلان کړی دی د دې 15 ورځو دپاره نو موږ هم په ډسټرکټ کې خپل کم زمونږ ډسټرکټ کیبینټ چې کوم دی په هغې کې موږ ملګرو سره خبره وکړله نو موږ د حکومت سره دا 15 ورځې چې کوم دی دا سکولونه بندول موږ دا منلي دي خو که فرض کا حکومت دا ایکسټینډ کولو نو په هغې باندې به بیا زمونږ ډسټرکټ کم کمیټي چې کوم دا زموږ کیبینټ چې کوم دی هغه به بیا کینو به فردر په هغې باندې به بیا زموږ خپل ډیسیژن وي چې سکولونه موږ ته کولاوهل پکار دي نه دي کولاوهل پکار څه سټیپ اخیستل پکار دي ایډمنسټریشن سره به هم په دې باندې به خبره به کوو نو هغه لای عمل چې کوم دی هغه افټر 6-7 ډیز به انشاءالله موږ وضع کوو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه د حاجي امان ګل حاجي صاحب کوم چې جاپاني صاحب باندې مشهور دی د هغوی شکریه ادا کوم زه به دا خبره وکړم چې دې وخت کې زما ذمهداري چې د هغه د ذمهدارو تنظیم کسان بو صوبایي صدر یم
په 25 اگست باندې موږ د وفاقي وزیر سید پښتونخوا سره ملاقات وکړو. هغه په ټول ملک کې د غنمو د کروندې د کاشت د ځمکې جایزه او ورسره د روان د فصل چې کوم ضروریات دي د غنمو د هغې حوالې سره یو جایزه اجلاس راوغوښتی و. په هغې کې ما د خپل خیبر پښتونخوا د زمیندارو کوم نمایندګي وکړه. هغه ما په یو دوه خبرو وکړل او هغوی ته موږ دا مطالبه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې غنم اسیم کاشت کم کېږي او د کاشت کم کېږي د هغې په وجه ځمکه زموږ چې کوم دغه زیاته باراني ده او نهري کمه ده او کاشت هم کم کېږي. ځمکه چې ده هغې کې فصلونه هم تقسیم دي نو هغې کې موږ ته چې کوم مشکلات دي د خیبر پښتونخوا هغې کې ما هغه کومه مطالبه د خیبر پښتونخوا د زمیندارو طرفه وکړه. هغې کې یو دا چې موږ ته په صوبه کې د ښه کوالټي تخم نه میلاویږي او هغه ښه کوالټي تخم چې دی محکم زراعت چې کوم ورکوي هغه ډېر کم مقدار سره ورکوي. هغه عام کرونده چې څوک کوي د غنمو هغه زمیندار ته هغه تخم نه رسي. نو یو دا مطالبه وه زموږ چې موږ ته په بر وخت کله 25 اکتوبر نه د ښه د پیداوار چې کوم حاصلېږي هغه د 25 اکتوبر نه کرونده شروع کېږي. نو موږ دا مطالبه وه چې په ستمبر کې کم از کم انډه پورې دا تخم چې دی د صوبایي حکومت ته والي یا د مرکزي حکومت د صوبې ته دا تخم مهیا کړي او چې کوم 2 نمبر تخمونه دي د پنجاب نه راځي پیکینګ دی په یو کپ نه یو تخم پکې بلي دغه زمیندار ته ډېر نقصان ورکوي. دویم یو د تخم خبره موږ وکړه. دویم موږ دا وکړه چې د حکومت مخکې په خاوره کې په تخم کې سبسډي ورکړې وه او هغه سبسډي پیسې تر اوسه پورې صوبایي حکومت یا مرکزي حکومت هغه زمیندار ته اوسه پورې نه دي ورکړي. موږ یو دا مطالبه وه چې یو د پیرې تاسو سبسډي هم سیوا کوي تخم دپاره او خاوره کې هم سبسډي سیوا کوي چې زمیندار تخم په ارزان قیمته ورته میلاو شي او ښه کوالټي او خار هم پکې واچوي انشاءالله پیداوار به سیوا شي. باقي دا خبره مو کړه دا خبره موږ په میټینګ کې کړې وه چې فارم سروس سنټر له چې صوبایي حکومت څومره زري مشینري اخیستې ده په هغې کې د لو دپاره د غنمو د لو دپاره چې کوم مشینانو نو زه دا په یقین څه خبره کوم په ټولو صوبه کې زموږ تنظیم دی په ټولو صوبه کې موږ ګرځو په یو فارم سنټر نه زمیندار ته د لو دپاره هغه مشین نه دی مهیا شوی او د هغې مین وجه دا وه چې د هغې کوالټي ډېره زیاته خراب هغوی زمیندار ته ورکولی نه شو. نو موږ دا مطالبه هم کړې ده چې څونه زري مشینري اخیستې شوې ده هغه ناقص ده د هغې د تحقیقات وکړی شي او د زراعت په نوم باندې او د لایفسټاک په نوم باندې څونه فنډ چې راځي نو د هغې استعمال چې دی هغه شفاف نه دی هغه په منصفانه طریقې سره نه دی هغې کې خورد بور سیوا دی. یو موږ دا مطالبه کړې وه او په دې وخت کې دویمه خبره زه دا خبره کوم او هغه دا کوم چې نن په دې وخت کې تماکو چې کوم کیس صاحب دی او د کپنو دې وخت کې پرچیز بند کړی دی 2 غټې کپنۍ دي ملټي نیشنل پلسمور په ټي سي موږ تقریبا په 20 باندې په 25 باندې موږ میټینګ وکړو د ټوبیکو بورډ چیرمن سره او هغې کې دا مطالبه وکړل چې څونه تماکو د زمیندار سیوا دي او د اګریمنټ کوټه برابر شوي او سیوا دي هغه ټول تماکو بالي. نو زه به زمیندارانو ته درخواست ورکړم چې په وروستي ور زموږ په مردان کې دي په صوابۍ کې دي او په درګه کوپر سم دي هغه زمیندار چې خپل تماکو تاسو مخرڅوئ سروس شروع انشاءالله دا ټول تماکو به تاسو نه هم په دې پیمنټ ډیټ او په دې ریټ باندې به تاسو انشاءالله کپنی لي. اوله بل اخري خبره دا کومه چې زمونږ دي درګهي تحصیل ته د ټوبیکوسیس نه چې کوم صوبایي حکومت د ټوبیکوسیس په نوم باندې چې کوم ترقیاتي فنډ راځي نو هغه د په یعنې رولز کې دي چې دا فنډ په هغه ځای کې خرڅ کېږي چې کوم ځای کې د تماکو ګروورز دي د هغوی د ضرورت لپاره لقبي دي هغوی لارې دي دا پیسې په هغې باندې خرڅ کېږي. خو بدقسمتي دا ده چې مخکیني ایم پی هم تیر شوي ایم پی په ماضي کې هم دا فنډ زمیندار لپاره نه دی خرڅ کړی. زه د دې موجوده ایم پی نه دا مطالبه کوم چې دا کوم د ټوبیکوسیس دا کوم ټیکس پیسې دي دا د خصوصي طور د بدرګه او په کوپر سکاکوټ په ځینو علاقو کې دا تماکو کېږي هغوی ته دا فنډ ولګولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دلته د کوم معززو خلکو دلته یو غونډه وشوله زه د دې ټولو شکریه ادا کوم د ملګري چې کوم راغلي دي ټولو شکریه ادا کوم او چې دوی دلته راغله او یو ښه محفل وشو. په دې کې د علاقې کوم مسایلو هغوی دي ته مولانا جمال الدین صاحب تاسو ته ښه په تفصیل سره بیان کړل او ډاکټر امجد صاحب هم د سکولونو په دغه باندې چې کوم تاثرات وکړو نو
زه به صرف د یو دوو خبرو وضاحت وکړم. یو زمونږ په ملکان کې د مولوي صاحب چې کوم مسایلو وضاحت وکړو، د دې دپاره اوس یو ایشو دا راوچته شوله چې دلته لیوي ښه ده او که پولیس ښه دي. نو موږ د دې سره هېڅ کار نشته دی، که لیوي ښه ده که پولیس ښه دي. موږ دلته امن و امان پکار دی. دلته دا بدامني چې کوم دا ختمول دي. دلته په عدالتونو کې چې دا کم سفارشونه او کم دغه شروع دي او غلطه فیصلې کېږي او سیاسي خلک چې کوم دی هغوی د منشیاتو پروشو او دوی چې کوم د پشپنایي کوي، موږ له دا ختمول پکار دي او عوام په دې باندې مو مجبوروي چې نه زمونږ لیوي خوښه ده او نه زمونږ پولیس خوښ دي، زمونږ فوج خوښ دی. موږ د ملکان ته د فوج راشي، خو دا حالت دا به موږ له سم کړي. دا به زمونږ آخري خبره. دویمه خبره دا ده چې په مخکې دور کې کله چې امریکې په افغانستان باندې اټیک وکړو او د امریکې نه ډیر زیات مراد پاکستان ته راله او هغه مراد او هغه پیسې او هغه ډالرې هغې په بدله کې چې کوم دی زمونږ د مشرف په وخت کې چې څومره خلک قتل شو، څومره قتل عام شو، څومره خلک چې کوم ګرفتار شو او هغه امریکې جیلونو ته لاړل او د هغې په بدله کې دوی ته چې کومې ډالرې ورکړلې، کم پیسې ول ورکړلې، هغه پیسې څه شولې؟ قوم یې خرڅ کو، قوم یې تباه کو، پاکستان یې تباه کو، افغانستان یې تباه کو، خو ولې عوامو ته هېڅ میلاو نه شو. هغه پیسې حکومتونو سیاستدانانو هغوی وخوړلې او قوم یې تباه و برباد کړو. اوس چې کوم دی موجوده وخت کې هغه امریکې شکست وخوړو، امریکا لاړله، حکومت ولا او اپوزیشن هغوی له لار ورکړله، خو قوم ته دا ونه ښودله چې د دوی نه موږ څه مراد واخیستله، د قوم دپاره ته موږ څه مراد واخیستله او څه پیدا ته موږ واخیستله. دوی ته موږ ته پته ده که اپوزیشن دی او که حکومت دی موجوده، دوی ته خپل جیبونه ډک کړله، د ځان دپاره به یې نیشنلټي اخیستې چې موږ خو د دې ملک سره غداري کوو، خو د دې نه موږ به تښتو چې تاسو موږ ته بیا پاسپورټ راکړئ او بیا موږ هلته بیا په امریکا کې او په یورپ کې موږ تاسو ځای راکړله. د دې پکار خو دا ده چې د عرفه صدیقه یا زمونږ نور چې کوم قیدیان دي، پاکستانیان دي یا افغانیان دي، هغه خو چې ټول رها کړي وي که نه، هغه خو چې ټول راغلي وي، موږ ته خو د هغې پته ونه لګي چې هغوی صرف د هغوی په سره باندې دوی څه ډیلینګ وکړو. بل چې کوم دی د IMF قرضې دي چې د هغې نه موږ د امریکې نه د ورلډ بینک قرضې دي، د نه موږ ډېر قوم تنګي. پکار دا و چې دغه پې معاف کړی وی که نه، نه خو د امریکې ضرورت و تاسو ته. دا خو کله نه کله چې موقع جوړېږي تاسو ته ضرورت و چې تاسو دا فایده ترې اخیستې ده. خو زموږ خو د قوم دا یقین دی چې تاسو به د هر قسم نه مراد اخیستي، خو له عوامو ته هېڅ ونه ښودل. نو دا یو پیره دوباره بیا دا قوم دا دوباره بیا ډوب کو. د دې نه پس به اوس امریکا دا زما یقین دی چې امریکا او یورپ پاکستان به پرې نه دي، د هغې نه به خامخا دا بدللي، د افغانستان هم دا بدللي، هغوی خو مخه وکړله، خو اوس به دوباره هغوی به د پاکستان د عوامو نه دا بدل اخلي چې هغوی شکست وخوړو. خو له افسوس چې زمونږ حکومت او اپوزیشن د قوم دپاره هېڅ فایده ترې وانخیستله. نو دا دوه خبرې دي چې د موږ د قوم د حکومت نه به هم تپوس کوو او د اپوزیشن نه به هم تپوس کوو چې تاسو زموږ د قوم دپاره څه واخیستل. باقي زه دې ټولو شکریه ادا کوم په دې وخت کې تاسو راغلی او په مسایلو باندې مې لکه رڼا واچوله. Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। 2 साला डिप्लोमा फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा। 5 साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, BS इंस्टीट्यूट एंड इमरजेंसी केयर, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी। BS सर्जिकल, BS डायलिसिस, BS डेंटल।
2 साला LHV कोर्स, कैटेगरी B मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 0343990447।